ملګرو السلام علیکم، څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړ یې؟ ملګرو ډېره ښکلې په زړه پورې ویډیو ده، ولې وګورئ او بیا به کاین ماسټر ته لاړ شو. په کاین ماسټر کې به دغه ویډیو جوړه کړو. رازا رازا یار تیرا دای اما د ټیکری چې ځان ټول کبر رازا رازا یار تیرا دای اما د ټیکری ملګر ویډیو مو ولدله، که ویډیو مو خوښه شوله لایک یې ورکړئ، یوټیوب چینل دې سره ملګری کړئ، یعنې سبسکرایب یې کړئ. لوړ به شو کاین ماسټر ته. کاین ماسټر کې به دغه ویډیو جوړه کړو. ملګرو کاین ماسټر ته ورولم. کاین ماسټر کې به د نوش پوړس ووایو، بیا به دا ووایو دا کې چې کوم یو کلر خوند درکوي هغه به روښلئ. نو دا به داسې لږ غاړ کړو. بیرته به هغه ویډیو روښلو چې کومه مو جوړه کړې وه. د لیر به ووایو، میډیا به ووایو، د اکسوزې. ملګرو ویډیو مو ته راوستله. اوس به دا یې ووایو، د ویډیو به غاټه کړو. نه بعد به دا ویډیو وکسو چې کونځې پردو. نو دا ځینې به دا وړه کړو. د ټیک ټوک هغه به ترېنه لاڼ کړو. د کلر به لاڼ کړو چې سره یو شی شي. بیرته به دې ستر شو. ملګرو اوس به داسې لږ لوډ شو. دا اندازه بس ده. نو اوس به د تور کلر چې دی دا به په منځ نیم کړو، دا به ووایو، ویډیو به په منځ نیمه کړو او دغه به ووایو. اوس به د تور کلر چې دی دا به په منځ سره نیموو. بیا به دا ووایو نه دا به ووایو دغه. بیا به داسې لږ مخته لاړ شو او بیا به دا ووایو. نو اوس به دغې تور کلر ته به رنګ ور بدل کړو. سرو سرمنګه چې تاسو ته کوم رنګ خوند درکوي په خپله خوښه هغه رنګ ورکړئ. خو چې فکر مې وي چې کومه ویډیو تاسې جوړوئ، لکه دا ویډیو کې د شین ټیکری ده او دا رقم څه رنګ به تاسې نه ورکوئ، بدل به ورکوئ. یعنې تور وي تور به نه ورکوئ، سور وي سور به نه ورکوئ. او د اول سر کې مو چې لنډ کړې وه لکه دغه ځای کې، نو دا ځای کې به دغې هغه ته به تاسې دولې دغه هغه کې به شین رنګ نه ورکوئ، دا کې بیا نه ورکوئ، د نوره چې دي دا کې به تاسې شین رنګ نه ورکوئ، نو اینه به بدل وي. نو رنګونه مې ویر کړلو. اوس به د ویډیو ووایو. دا ویډیو به داسې کې کروما کې لیکلی ده، دا د کروما کې دا به ووایو. دا مې چې وواله نو بیا به دا ووایو او دلته تاسې ته رنګ ښیي. په دا رنګ کې چې کوم رقم څه رنګ په هغه کې وي، لکه د شین ټیکری و تاسې به شین رنګ ورکوئ، سور ټیکری و څه رقم څه جمعې غوستې وي هغه رقم څه رنګ به تاسې ورکوئ.
او په دا کې تاسو ورکولی شئ، په دا کې ورکولی شئ، په دا کې ورکولی شئ. نو اوس به دلته داسې لږ دغه مدرکه داسې یو رنګ به کې وکړو، دا یو چې موږ ته د ویډیو هر څه وبرېښي چې څه رقم سایډ جوړه کړو. لکه اوس دا ځای کې شینواله لري، نو دا به اوس وراښ کړو. نو دا صحیح شولو. اوس به دا نور هم وکړو چې دا نوره څه رقم دی. دا ځای کې لږ خراب شوه ده، دلته به بیرته بیا ورسره جوړ کړو. صحیح شو. دلته د نوره به وکړو چې دا څه رقم ده. ویډیو خو صحیح شوله. اوس به د عکس ووایو، دې ته به ورشئ، دې نه به یو سکرین شاټ غوندې شی لري، دا به ووایو. دې نه به یو عکس وهلو، بیرته به دا ځای ووایو، بیا به دا ځای کې یو سکرین شاټ ترېنه وهلو. نو هر یوه نه به تاسې بېله بېله عکس وباسئ. نو ملګرو اوس به لوډ شو کروم ته. ملګرو دلته مو اوس ولیکلو ریمو بیګو، او دا به اوس ووایو، دغه د راډولو، دا به ووایو. دې لتې به دا یو ووایو، هغه عکس به ورته روهلو کوم چې مونږ کاین ماسټر کې سکرین شاټ واخیستی و. دا به دلته اوس ډاونلوډ کړو. نو داسې به تاسې ټوله 4 عکسونه، 15 عکسونه، 20 عکسونه، 2 عکسونه، ټوله به دا رقم څه تاسې دا رقم څه به تاسې دا جوړ کړئ. نو ملګرو دلته وای فای لږه کمزوري ده، تو زه د عکسونه زر په صفحه کوم، تاسې بیا دغسې هغه کوئ. ملګرو عکسونه مو وکړو، کاین ماسټر ته رولو. کاین ماسټر کې به اوس دغه عکس ووایو، او بیرته به د لیر ووایو، د میډیا به ووایو. نو چې کوم عکسونه مونږ تخ کړي په کروم کې، هغه عکس مې راوستلو، او دلته به ډېر فکر کوئ. دا ځای کې د کوم هغه چې نګاډه ده کیله، دا به تاسې د هغه سره هغه کوئ. دلته سره کیله تاسې تخئ، د سرې کیلې چې ته وهلې د کنجو کې، نو هغه ځینې بیا ودروئ، بیرته بیا د داسې غاړ کوئ. دا مو چې کله غاړ کړلو، نو بیا به تاسې د کنجۍ نشان چې ده دا به ووایئ. نو اول به دا عکس دېسته یوسئ، دېسته مو چې ویړلو، دا به داسې لږ وړیکه کوئ، او دا څنګ بیا دې ته راوړئ. عکس به تاسې دومره پرېږدئ. نو بیرته به دا کنجۍ نشان ووایئ، بیا به دا هغه ووایئ، او بیا به داسې به لوډ شئ، او دا عکس به داسې مخ ته ویسئ. چې کله تاسې عکس ویړلو، نو دې لتې تاسې ته سره لیکل ښیي، کوز بیخ کیا او سار کیا، په دا ځای به ودروئ تاسې، او بیرته به لوډ شئ. دا به عکس به هغه ویډیو به ووایي، نه دا عکس و. دا مو چې ووالو، دلته بیا تاسې هغه ته لوډ شئ، اکسوزي ته،
هغه عکس به روغلی چې تاسې په کروم کې ته صفحه کړی وي. نو بل ما راخیستلو ملګرو او تاسې به د عکسونه دې سره یک کې شایخ کوئ چې د کوم ځای کې ویلوډ او آغازینې به تاسې اخ کوئ. بیا به داسې د عکس لږ ویسئ او بیرته به داسې وړیکه کوئ. چې وړیکه مو کړلو نو د کونجۍ نشان به ووایئ، کونجۍ نشان کې به دا ووایئ او داسې بیا لوډ شئ. دغه عکس به ویسئ مخ ته، یعنې چې دا عکس ورک شي. او بیا به دغه عکس ووایئ، بیرته به بیا عکسو ځای ته لوډ شي. بل عکس ما راخیستلو او دا به ډېر په ارام سره کوئ چې دا ځای کې عکس تاسې نه غلط نه شي. نو دا عکس به بیا لږ داسې ویسئ او دا به بیرته بیا لږ داسې وړیکه کوئ. نو د ویډیو اوږدېږي، زه به دا زر غږ کړم او تاسې بیا په دا طریقه غږ کوئ. د کونجۍ نشان به ووایئ، دا به ووایئ او داسې به لوډ شئ. دا عکس به داسې ویسئ. نو ملګرو ویډیو مو جوړه کړله، اوس به وکسو چې څه رقم څه شوله او په دا طریقه به تاسې جوړوئ. نو داسې ویډیو به تاسې جوړه کړئ. که ویډیو مو خوښه شوله نو د څنګ کې ویډیو چې ورسره وینئ دا رقم سره به لایک ویر کړئ، یوټیوب چینل به درسره ملګری کړئ او د ګنګلي نشان به یې ووایئ. د شیر کولو دپاره عکسو لګولو دپاره به یې د هغه ووایئ. نو دا درو کې چې کوم یې خوند درکوي هغه کې به تاسې ویډیو جوړه کړئ او عکسو ځای ته به یې ولګئ. نو بیا به یې دا ووایئ. السلام علیکم، ښه شپه ورځ دې ته غواړم.